ملګرو د جمعې مبارکې مونځ مو د سوات په لاره وکړو. زه ډېر خوږ راشد خان راشد دا به لږ دې خوا شمه خاندار الله غرې ده نجیب چغرزی زما ډېر خوږ اشنا یار جانان ابشار پښتونیار موږ روانو زمونږ ډېر ښاغلی عادل ارمان رور او عارف تابان رور راشده هغو د یو مشاعرې تابعه کړې ده. دیو زما په خیال راشده په سوات کې هره میاشت کې یوه مشاعره کوي هره میاشت یا 2 میاشتې یا 2 میاشتې پس د دې ځوانانو د ستاینې دپاره د هغه پېښور نه راغلو مشاعرې له به ځو موږ سره راځئ زړګو راشده خوشحاله یې که نه څه مسله خو نشته که مسلې ډېرې دي نجیبه ګپ به لګو د ده مسلې نه ختمېږي ما وې ستا زندګي څنګه شوه درویشه د وې خدای هغه بیماره جوړه نه کړه راځئ ما وې ستا زندگی څنګه شوه درویشه او زړه مې د سوات حسینو یوړو سیکل والا روح او تشه پنجره په ملکڼ راکوزوما خدای دې د سوات واورو کې ګیر کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه راځئ ملګرو صابرین دی هغه د کان د مزدور دپاره هم اوچت کړی دی هغه د ټولنې په هغې رخونو باندې چې په هغې باندې څوک بیس نه کوي په هغې باندې هم لګېدلی دی ستاسو د زړه ترجمان زموږ د پښتون وطن د پښتون خاورې ترجمان شاعر ورسره صحافي هر څه راغواړم ورسره بان صاحب درسته تاسو ته رسول په موقع کې حاجی د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کومه حقیقت دا دی په بعضې محفلونو کې ما ته ځان ډېر وړوکی ښکاره شي تر نیوزیلینډ پورې موږ سفر یې وکړې انګریزانو ته مو د پښتو شمله ټپاو شعر رسولی دی خو نن په سوات کې اقبال شاکر صاحب ووی چې زه په افسر افغان مین یم خو زه خو په تاسو باندې مین یم سواتیانو نن د اقبال شاکر صاحب دا عظمت چې هغه زما غوندې د ادب د دنیا چونې ته دا لویه مقرره کړه دلته شمال صاحب ناست دی افغاني صاحب ناست دی زمونږ ابراهیم تاج صاحب دا ټول ملګري راشد صاحب شاکر صاحب زه د دې ټولو نه ډېر وړوکی یم بې علمه یم خو دا د دې الله ظرفي ده چې شاکر صاحب د صدارت باوجود ما ته اخري مقرره کړه او د شاکر صاحب هغه شړۍ مې ډېره خوښه شوه د سلامپورې شړۍ دې بند کړې په غاړه ستا وي که بیا زه نه تیاره ځمه زه به د رڼا پښتو ادبي ټولنې عادل ارمان صاحب د دغه لوی زیار ډېره زیاته مننه کومه دا دی کنزیکیټیولی یا مسلسل په سوات کې داسې غونډې راجوړوي او نن چې ما شاهد ملګری واورېد دا هم د پښتون ادب د شعر د مشاعرې تاریخ دی ما خو په سندرو کې په خلکو پیسې لیدلې دي خو نن هغه په شعرونو کې پیسې وګټلې دا پوهه ده علم دی د خلکو د خپل وطن سره مینه ده د هغه لپاره د لاسونو درنه پړقه وپېژنو نو غرض مې دا دی چې داسې مشاعرې کېږي نو مکالمه ډیبیټ او علم خپرېږي دا ډېر اهم عمل دی عادل ارمان ته یې دا ټپه ډالې وي چې مې وړوکی یار لویېږي په ککرۍ به زما درب ختلی وي نه ډېر یو خدای راوایي کې زه د دې کالج پرنسپل صاحب رښتیا خبره دا ده چې څنګه د نوم نه شعر دی هلکه تل هغه شعر دی خو شعر نه یې کوي چې څنګه د نوم نه شعر دی یقین وکړئ داسې شاعرانو ته داسې ځمکه راجوړول دا د ازمایي د زړه نه بغیر نه کېږي د سرکار خپلې مجبورۍ دي او دا هغه سړی دی چې په ده کې دا جرأت دی دا همت دی او د شمس صاحب یو 2 شعرونه ما ته رایادېږي هغه شعرونه به زه د شمس صاحب نه په بخښنه په بل انداز دوی ته ډالۍ کومه شمس صاحب وایي ړوند شومه بېسا شومه اوس خو د امسا شومه
او خپلو ما نه څه غواړئ لاړم بوډا شومه خو شیر صاحب څه وایي چې ړوند نه یم بېسا نه یم اوس خو د امسا نه یم او خپلو را تر غاړې وځئ زه خو لا بوډا نه یم شیر صاحب ځوان یې ځوان او دغسې مشاعرې که ته کې یقین په خولې وکئ ستاسو به یو میسیج وي که نیمه یم او نیمه نه یم مازدیګری به د شعر کلي ته راوړمه ځان به درله رارسوو مونږ نور هېڅ هم نشو کولی رښتیا خبره ده دومره ښه ښه شعرونه مې واورېدو داد په ورکولی شو د دې خاورې د یو رښتوني بچي په حیث باندې د هغو حوصله خو جوړېدی شو او اخره کې عرفتابان هم د دې پښتو رڼا پښتو ټولنې یو ډېر بنیادي غړی دی نو عرفتابان پاسې هم داسې ښکلی غوندې دی شاکر صاحب په ما مین دی زه په ده مین یم دی په تاسو مین دی د مینې یو لانجه ده دلته د ډالۍ وي چې سحر سپین مخې غواړم ماښام سپین مخې غواړم زه څه بلا انسان یم په هر ګام سپین مخې غواړم او زه ډېر حسن پرست یم دې نه لوی دلیل به څه وي چې خپلې جنازې له هم امام سپین مخې غواړم اوس به د صدر صاحب په اجازت باندې اگر چې صدر صاحب هغه ټوله قصه ما ته راپرېښې ده خپل یو دوه درې شعرونه به ما او بیا یو دوه څلور ټپې به وکړو داسې په شریکه باندې تودې تودې ټپې به کوو او که تاسو د قدر څوک ټپه کولی شي نو هم جایزه ده ښه راشد خو غوسه شو وایي چې بیا زه کښېنمه نو زه وایم چې ځوانان چغه ونه وایي شور ونه کړي نو ولې موږ په مقبره کې ناست یو دا د ځوانۍ تقاضا تقاضا زه په خپله هم بلها شرارتي یم عباسین صاحب راته وایي ته ډېر کلاړي خو زه ورته یم دا د ځوانۍ تقاضا ده د قدیر شفاعی صاحب یو شعر دی چې میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا ځوانۍ خپل آداب د شعرونه دي شاکر صاحب ویم چې یو ښکلي جنۍ خپله کومه شاکر صاحب په ما مین دی خو زه ته یو بله لاره سیده کومه ویم چې یو ښکلي جنۍ خپله کومه خو یوه غلې جنۍ خپله کومه او زما د قام په درد چې نه دردېږي نو بیا زه ولې جنۍ خپله کومه او د ادب ذوق ادب پالې نظار چې دا غلې جنۍ خپله کومه او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه ښه نو زه تلې جنۍ خپله کومه یو څو شعرونه نور دي چې زهر به د مار ښه شي خدای به پرې د یار ښه شي زهر به د مار ښه شي خدای به پرې د یار ښه شي او زلفې دې راڅڼ وهه بیا به دې بیمار ښه شي زلفې دې راڅڼ وهه بیا به دې بیمار ښه شي نن راځي ماما کره نن به زما کار ښه شي نن راځي ماما کره نن به زما کار ښه شي لوړ قد بارودو خوړ خاورې به چینار ښه شي لوړ قد بارودو خوړ خاورې به چینار ښه شي تور او زما حق منل څومره به خامار ښه شي تور او زما حق منل څومره به خامار ښه شي او دا افغان که راولئ بیا به شان جبار ښه شي نو دوه درې شعرونه نور دي کار مې کړی دی د صدر صاحب نه په اخره کې راغلی مې اجازت ته هم ضرورت نشته صدر صاحب شعر دی چې تماشې تل هنداره کوي ټیک دی درمان چې تماشې تل هنداره کوي دغه جنۍ به چاته لاره کوي چې تماشې تل هنداره کوي دغه جنۍ به چاته لاره کوي او چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه یاران د یار سره تیاره کوي او چې زما بخش ګیاره باره کوي د رقیبجان سره اډاره کوي دا د ځوانانو لپاره دی او چا کې چې صبر قناعت شکر وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي او د فن د خلق هنر چې زده نه کړي څوک بیا به ګیلې د مړ سرکاره کوي او زما افغانې د جملې نه روکو ګلویش هم دا ګیله لخاره کوي او الفتابان دی راشي عادل ارمان دی راشي انیس دی راشي راشد دی راشي په اشر باندې ټپې کوو په اشر باندې راشي اسم انټرټینمنټ دی چې سره وړو کوم راشي اړې کله باندې وړو بل ما یې کاوالې او دا چې سندرې او درې او درې او درې مې خوږې دي زه سندر بولې خاپېرې خپل کړی یم یاري دې ټوله او ټوله او ټوله دا ټګۍ وه ما ته دې ټول عمر دروغ ویلي دي نه
او درې ورځې یاري وي چې لکه ډېره شترین مې وازې شینا راشد راځه پې راشد راته پیل نه شي او سترګو له یو سلای بسته رنګي بسته رنګي کلی ورانه وینا او که زه خبر وې ملنګ ډګرې ما په کچکولۍ روډک ورکړې او زړه مې له تانه نه صبرېږي د تعویذونو غاړې ډکه ګرځومه او د زلفو تارا او تار مې اوبو یوړو په غم شریکه یارن ساتو درونه او ګودر ته زما او زمرا پوزې راشه مونږ مې پردي نری کړه مې ماته زما پتا پسې رانا زه د باران اوښکې ډېرې تویومه او بیا د باران په شپه رانشي او د خپو خاپونه د بېبې لیدلي دینه او کله به یم کله به نه یمه او چې بیخي نه یم بیا به وژاړې مینا یا زما وینا دا توایا او دم به زه در سره نه مانو چې به دې زلفې د خندانو خلاصومه باندې پاسېږه لالیا خو به بیا وکړې مینا باندې پاسېږه لالیا خو به بیا وکړې مینا باندې پاسېږه لالیا خو به بیا وکړې مینا هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده سترې څومره ښکلې وزې ده دا مخامخ اشنا مې یار اشنا مې یار دی اشنا مې یار دی ډېر مننه کوم سوال کې ورغلی رڼا په وړاندې باندې ډېر مننه